سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. شپږ پنځوسم څپرکی څه ډول هورمهب له مصره جلا وطن کړم. کله چې پسرلی شو د نیل اوبه ښکته شوې او توتکیو الوتنه پیل کړه. یوه ورځ د هورمهب یو شمېر عسکرو زما پر کور حمله وکړه او بېوزله ناروغان یې چې هلته د معالجې لپاره راغلي ول له کوره راوایستل او زه یې هورمهب ته بوتلم. له څو کلونو راهیسې مې هورمهب نه و لیدلی او پر دې ورځ چې مې هغه ولید پوه شوم چې بوډا شوی دی او په مخ کې یې ګونځې پیدا شوي دي. څټ یې ډډ شوی او ملا یې تر یوه حده کړوپه شوې وه. کله چې هورمهب ولیدم ویې ویل سینوها ما څو ځله اخطار درکړی چې ځینې خبرې مه کوه خو تا زما ګواښونو ته توجه نه وه کړې او پر ما ملنډې وهې. ته په مصر کې خلکو ته وایي چې عسکري تر ټولو ټیټ او رذیل کار دی او که یو ماشوم د مور په نس کې مړ شي تر دې ډېره ښه دی چې نړۍ ته سترګې رڼې کړي او بیا عسکر شي. له دې سره چې ته پوهیږې زه غواړم د مصر نفوذ ډیر شي او زه وکړی شم د پوځ لپاره ډیر کسان وګمارم، خو ته بیا هم وایي چې د هرې کورنۍ لپاره 2 یا 3 بچیان بس دي. که هره ښځه او میړه په 2 یا 3 بچیانو اکتفا وکړي او هغوی یې سم وروزي تر دې به ډیره ښه وي چې 10 بچیان ولري خو زامن یې جوالیان یا عسکر شي او په خپله میړه او خاوند له لوږې مړه شي. ته وایي چې د مصر ټول خدایان یو شان دي، یو له بله غوره نه دي او په ټولو معبدونو کې ټمبل او خیټور کاهنان ناست دي. ته خلکو ته وایي چې یو کس حق نه لري حتی بل کس وپیري او مریې کړي. دغه راز وایي په مصر کې چې هر کروندګر په کومه ځمکه کې چې کار کوي او قلبه پکې کوي باید د دې ځمکې خاوند هم وي، حتی که دغه ځمکه د مصر د فرعون هورمهب هم وي. تا خلکو ته ویلي چې زما پاچاهي د هاتي له پاچاهۍ سره توپیر نه لري، ځکه همغه ډول چې هاتي خلک وژني او په زور د خلکو لنجونو او میرمنو سره تفریح کوي، زما عسکر هم مصریان وژني او د مصریانو پر لوڼو او میرمنو تیری کوي. دغه ټولې خبرې زما جاسوسانو راته کړي دي، خو تر اوسه مې ستا پر خلاف اقدام نه دی کړی ځکه چې ته مې پخوانی ملګری یې. تر هغه وخته چې آمي ژوندی و ما تا ته اړتیا درلوده چې د ضرورت پر وخت شهادت ورکړي چې آمي څه ډول کارونه کړي دي، خو له دې وروسته چې آمي مړ شو زه تا ته اړتیا نه لرم او نور دې ما ته ګټه نه رسیږي، بلکې په هغو شیانو چې ته خبر یې ښایي ما ته ستونزې پیدا کړي. که تا خپله خوله بنده ساتلې وای او زما په عسکرو او حکومت پسې دې سپکې سپورې نه وای ویلې د عمر تر پایه دې په دې هېواد کې ژوند کولی شو. ته یو ډاکټر یې، د ناروغانو د معالجې په فیس دې خپل ژوند کولی شو، خو سینوها ته په قرار نشي پاتې کېدی او داسې ښکاري چې مجبور یې تل په ما او زما په عسکرو پسې سپکې سپورې ووایې. زه نور نشم کولی چې تر دې زیات د خپل حکومت پر خلاف له تا څخه واورم. له دې خبرې وروسته هورمهب په قهر شو او څو ځلې پر خپله متروکه باندې خپلې پښې ووهلې او ویل سینوها ته نن د ځمکې د چینجي په شان یې چې زما په باغ کې ځمکه خرابوي او د بوټو د ودې مخه نیسې. ته نن د هغه غوړ مچ په شان یې چې زما پر اوږو کینې او ما ځوروي. ته نن هغه بوټي ته ورته یې چې زما په باغ کې ټوکېدلی وي، خو د ګل یا میوې پر ځای اغزي کوي او زه به دغه مضر بوټی له ریښې وباسم او لرې به یې ګزار کړم. اوس د پسرلي موسم دی، توتکۍ الوت کوي، په هوا کې سندرې وایي، زاڼې خپلې مښوکې سره موښي او د عکاسي ونې ګلان کوي. د پسرلي موسم د ځناورو او ځوانانو لپاره د هیجان او مستۍ موسم دی، ځکه چې په دې موسم کې د طبیعت غوښتنه دا وي چې هر شی له یو بل سره مینه وکړي. خو ستا په شان بوډاګان نور نشي کولی چې عشق او مینه وکړي. ستا په شان بوډاګان چې نور مینه او عشق نشي کولی په پسرلي کې د هغه ځواک له امله چې ترلاسه کوي په خبرو راځي او اوتې باوتې وایي. زه تصور کوم چې ستا دغه بېځایه خبرې د دې سبب شوي چې ځینې کسان په معبدونو کې زما انځورونو ته چیکړې ور وشیندي او په یو معبد کې زما د مجسمې غوږونه او پوزه مات کړي دي. له همدې امله مجبور یم چې تا له مصره جلا وطن کړم، ځکه که ته په مصر کې پاتې شې ما به دومره په قهر کړي چې بې واکه به شم او ښایي تا ووژنم. خو زه نه غواړم چې زما په امر مړ شي، ځکه چې زما د ځوانۍ یوازینی ملګری یې چې لا ژوندی پاتې یې. سینوها زه دې له مصره جلا وطن کوم او تر هغه وخته چې زه د مصر فرعون یم ته مصر ته نشي راستنېدی او هیڅکله به د طب څیره ونه ګورې. ستا خبرې د اور هغه لمبې دي چې د وچو وښو په یوه ورشو کې بل شي او په یوه ځل ټول وسوځوي.
کله چې اور بل شو بیا د دې وچو وښو د اور خاموشه کول ناممکنه شي او زه پوه شوم چې ځینې وخت خبرې تر نیزې خطرناکې وي. هغه کسان چې خطرناکې خبرې کوي باید له منځه یوړل شي او له همدې امله د هاتي د هیواد اوسیدونکي کوډګر په سیخانو کې ورکوي ځکه چې پوهیږي دغه کسان په خپلو خبرو سره فتنې پیدا کوي. زه نه غواړم چې مصر ستا د فتنو له امله له خدایانو سره په یو بل جنګ کې ښکیل شي. سینوهه له همدې امله تا له دې وطنه جلا وطن کوم ځکه چې ته که څه هم لیونی یې خو عادي سړی نه یې او داسې ښکاري چې له دې نړۍ لرې په یوه بله نړۍ کې ژوند کوي. ښایي هورمهب سمه خبره کوله. زه به عادي سړی نه وم او ښایي له دې امله عادي نه وم چې د مصر د خدایانو یعنی د فرعون او د میتانی د هیواد د شهزادګۍ وینه زما په رګونو کې وه. له دې سره کله چې ما د هورمهب خبرې واورېدې ومې خندل او هورمهب په دې خندا سره نور هم غوسه شو. په خپله متروکۍ خپلې پونډۍ ووهل یا ویې ویل سینوهه د خدایانو شکر وکړه چې ته زما پخوانی ملګری یې ګنې وژلې مې. زما او ستا ترمنځ د اوږدې مودې دوستي ما له دې کاره منع کوي چې تا ختم کړم خو حتما به دې تبعید کړم او اجازه نه ورکوم چې له مړینې وروسته ستا مړی بیرته مصر ته راستون کړي. خو له مړینې مخکې ویلی شي چې ستا مړی مومیایي کړي او همغلته چې ژوند کوي هلته یې ښخ کړي. هغه ځای چې ما ستا د جلا وطنۍ لپاره په نظر کې نیولی دی د ختیځ سمندر په څنډه کې دی. دا هغه ځای دی چې بیړۍ ترې هندوستان ته ځي. زه دې سوریې ته نشم تبعیدولی ځکه چې په سوریه کې د پخواني اور ځینې سکروټې پاتې دي چې تر ایرو لاندې ښخ شوي دي. په سوریه کې ستا شتون ښایي د دې سبب شي چې دغه ایرې له سکروټو لرې شي او یو ځل بیا د اور لمبې بلې کړي. زه نشم کولی تا د مصر په جنوب کې د کوش ټاټوبي ته واستوم ځکه که ته هلته لاړې تورپوستو ته به وایې چې د ځمکې ټول انسانان یو شان دي او سپین پر تور ښه والی او غوروالی نه لري. نو تورپوستي چې له نسله کمعقل او سادهګان دي ستا خبرې به ومني او ممکنه د بلوا وکړي. خو د ختیځ هغه ساحل چې زه به تا هلته جلا وطن کوم څوک پکې نه اوسي او که ته څومره خبرې هم وکړې له سرو ډبرو کارغانو مارانو پرته به نور اوریدونکي ونه لري. زه ډاډه یم چې هغوی د مصر د حکومت لپاره ستونزې نه پیدا کوي او هلته به ستا د اوسېدو د ځای شاوخوا سپاهیان وګمارم او هغوی ته به دنده ورکړم چې تا پرې نږدې له دې سیمې څخه ووځي او که وتښتې وبه دې وژني. زه پوهیږم ته له طب سره مینه لري او له طب څخه ستا بیلتون او له خلکو خالي سیمې ته ستا استول یوه لویه سزا ده. زه به دې د خوراک او څښاک له پلوه په تنګسیا کې راونولم او ډاډ درکوم چې هلته به یو کور ولري. په دې کور کې به په یوه نرمه بستره ویدېږي پرېمانه ډوډۍ به خوري او هر څه چې وغواړې ستا لپاره به چمتو وي خو په دې شرط چې هوښیار واوسي. هلته به پر تا یوازې یو بندیز وي او هغه دا چې له هغې محدودې نشي وتلی چې ستا لپاره په نظر کې نیول شوي دي. زه له جلا وطنۍ څخه نه ډارېږم ځکه چې په ژوند کې ډېر ځله یوازې وم خو همغه ډول چې هورمهب وویل له طب سره مې مینه وه چې فکر مې وکړ نور به د مصر خاوره ونه وینم د نیل اوبه به ونه څښم او د طبس بوی به احساس نه کړم. نو ډېر خفه شوم. هورمهب ته مې وویل زه په دې ښار کې ډېر ملګري نه لرم ځکه چې خلک زما له خولې ویریږي او له ما څخه ځان ساتي خو په بېوزلو کسانو کې څو ملګري لرم او زړه مې غواړي چې د وروستي ځل لپاره یې ووینم او له هغوی سره خدای پاماني وکړم. بله دا چې غواړم په طبس کې لږ وګرځم او په دې پسرلنۍ هوا کې د کوچانو په واټ کې د ونو د غوټیو او د معبدونو په انګړ کې د معبدونو د سپاندو له بویونو خوند واخلم. د شپې په پیلېدا سره د بېوزلو له سیمې تیر شم له هغه ځایه چې زما کور پکې دی چې د هغه کبانو بوی احساس کړم چې هغوی د خپلو کورونو په مخ کې سره کوي. هورمهبه ته نه پوهېږې هغو میرمنو ته کتل چې ماښام د خپلو کورونو په مخ کې خواړه پخوي د هغو نارینهو ننداره چې له کاره ستړي راستنیږي او د هغو ماشومانو لیدل چې د ماښامنۍ په تمه د کورونو په مخ کې لوبې کوي ما ته څومره خوند راکوي. تصور نه کوم چې بل څوک دې له دغو منظرو څخه دومره خوند واخلي لکه چې زه یې اخلم. هیڅوک به زما په شان د لمر لوېدو په وخت د طبس په کوڅو او واټونو کې له ګرځېدا خوند وانخلي. که ما دغه کلمې په عاجزانه ډول ویلې وای او له هورمهب مې غوښتي وای چې ما ته څو ورځې وخت راکړي چې له طب سره خدای پاماني وکړم هغه به زما غوښتنه منلې وای. خو ما له عاجزۍ او زارۍ پرته له هغه سره داسې خبرې کولې لکه چې څوک یې له خپل سیال سره کوي او له هورمهب څخه مې یوه غوښتنه وکړه. دغه کار مې د دې لپاره وکړ چې
پوهېدم باید علم د قدرت پر وړاندې سر ټیټ نه کړي او له همدې امله فرعون زما غوښتنه ونه منله. ده وویل زه یو عسکر یم او په کارونو کې له ځنډ او احساساتو کرکه کوم، نو امر کوم چې همدا اوس په روان تخت کې تا له تبسه وباسي. که ستا کوم خپل او ملګری غواړي له تا سره مسافرت وکړي زه به ورسره موافقه وکړم، خو په دې شرط چې هغه به هم نور مصر ته نه راځي. باید له تا سره پاتې شي او حتی ستا له مرګ وروسته هم باید بیرته راستون نه شي. زه پوهیږم که هغه هر څوک وي کله چې له تا سره ناسته پاسته وکړي ستا خبرې به پرې اغېز وکړي او ستا له مرګ وروسته هم چې مصر ته راستون شي ستا خطرناک افکار به خپاره کړي، ځکه چې خطرناک فکرونه له طاعون څخه هم ژر خپرېږي. ستا د ملګرو په هکله چې ودې ویل د بېوزلو له پرګنې څخه دې باید ووایم چې یو کس پکې ستا مریی دی چې د ژرندې ډبره یې ګرځوله، بل یو انځورګر دی چې تل نشوي او د خدایانو عکسونه انځوروي او 2 تنه نور هم تورپوستي دي. دغه 4 واړه په دې تور چې ستا د فکرونو تر اغېز لاندې ول اوس په یوه اوږده سفر تللي چې له هغه ځایه راستنېدل ناممکن دي. کله چې مې له هورمهبه دغه خبره واورېده پر ځان مې لعنت ووایه، ځکه چې یو ځل بیا یو شمېر بېګناه کسانو ته په دې تور سزا ورکړل شوې ده چې زما ملګري ول او له ابدي بدبختۍ سره مخامخ شوي دي. له هغه وروسته بې له دې چې هورمهب ته رکوع وکړم غوښتل مې چې له هغه ځای ووځم. هورمهب د دې لپاره چې وښیي ما سره بله خبره او کار نه لري د مصر د سترو فرعونیانو په تقلید یې وویل. د فرعون خبرې خلاصې شوې. د هورمهب عسکرو په یو روان تخت کې کېنولم چې پردې پرې راځوړندې وي او د ختیځ پر لوري روان کړم. 10 شپې او 10 ورځې مو پر هغه لار سفر وکړ چې هورمهب د ختیځ پر لور کښلې وه، تر دې چې یوه بندر ته ورسېدو چې له هغه ځایه بیړۍ د هندوستان پر لور تللې. خو په دې بندر کې کلی هم و، خو د هورمهب عسکر هلته ایثار نه شول او زه یې له بندره هم لرې کړم. له 3 ورځو وروسته یو بل ځای ته ورسېدو چې پخوا پکې کوم کلی و، خو کروندګرو دغه کلی پرېښی و او څوک پکې نه تر سترګو کېدل. په دې ځای کې زما لپاره یو ځای وټاکه چې ژوند پکې وکړم. بیا یې په دې سیمه کې راته کور جوړ کړ او له هغه وخته په دې کور کې د ژوند نوی پړاو پیل شو. زه هیڅکله په دې کور کې په تنګسیا کې نه وم او هره اړتیا مې پوره کېدله. خوراک، څښاک او جامې ټولې را رسېدلې او حتی د لیکلو وسایل هم راته برابر کړي ول. ما 2 کاله په دې ځای کې تیر کړل. د طب په اړه مې 2 کتابونه ولیکل او د هر کتاب له خلاصېدا وروسته به مې په یو صندوق کې ایښودل. خو دغه کتاب تر ټولو وروستی کتاب دی چې ما ولیکه، ځکه خو مې هغه د خپل ژوند او برخلیک په اړه لیکلی دی. که د دې کتاب له لیکلو وروسته ژوندی پاتې شوم نور به کوم شی ونه لیکم، ځکه چې سترګې مې ډېرې کمزورې شوي او نور مې سترګې پر پاپیروس د قلم حرکت نشي لیدلی. ما د دې لپاره د خپل ژوند خاطرې په دې کتاب کې ولیکله چې وکړی شم د ژوند ټولې پیښې له هغې ورځې چې ځان مې پیژندلی دی تر ننه پورې را پر زړه کړم او دغه راز پوه شم چې ولې مې ژوند کړی دی. خو اوس چې زما ژوندلیک پای ته ورسېد نه پوهېږم چې ولې مې ژوند وکړ او له ژونده زما موخه څه وه. په ځوانۍ کې مې فکر کاوه د دې لپاره ژوندی یم چې بوډا شم او اوس چې بوډا شوی یم حیران یم چې دا څه ډول هیله وه چې ما په ځوانۍ کې درلوده. آیا بوډاتوب ته رسېدل هغه هیله ده چې د ژوندي پاتې کېدا ارزښت ولري؟ زه هره ورځ سمندر ته ګورم. کله د شاوخوا سور رنګ غرونو انځورونه په سمندر کې لویږي او هغه تک سور کړي او کله توپان شي د سمندر اوبه پکې تورې شي او د شپې مهال سمندر تک سپین وینم. په کومو ورځو کې چې هوا توپاني وي د سمندر شین رنګ د هغه له شنو ډبرو زیات وي، خو زه د سمندر له کتلو ستومانه شوی یم. سمندر دومره لوی او ویرونکی دی چې انسان د عمر تر پایه د سمندر په کتلو ځان بوخت نشي ساتلی. زه د ختیځ سمندر یعنی سور سمندر په څنډه کې له لړمانو او مارانو سره دومره کېناستم چې نور هغوی له ما څخه ونه ویرېدل، خو له هغوی سره ملګرتیا ته هم لیواله نه یم، ځکه که هغوی زما ملګري هم شي جاهل او ناپوه دوستان به وي چې خپل نیغ به زما په بدن کې نه باسي. تر دې یو کال وروسته چې زه له طب څخه تبعید کړم، کله چې له طب څخه د هندوستان کاروان روانېده چې د ختیځ سمندر ساحل ته ورسېږي، نو زما نوکره موتی هم چې په طبس کې وه له دغه کاروان سره راغله او له ما سره یو ځای شوه.
کله چې موتی زه ولیدم لاسونه یې پر زنګنو کېښودل او رکوع یې وکړه. کله چې ولیدم زه ډنګر شوی یم او خېټه مې ننوتلې ښکاري ویې ژړل. ما ورته وویل موتی ولې ژاړې؟ موتی وویل د دې امله ژاړم چې په دې موده کې تا څوک نه درلودل چې خوندوره ډوډۍ درته پخه کړي ځکه ډېر ډنګر شوی یې. ومې ویل موتی زما ژوند هغه پړاو ته رسېدلی چې چاغې او ډنګرتوب راته اهمیت نه لري. موتی وویل سینوهه آیا په وار وار مې درته نه دي ویلي چې خپل خوی سم کړه او د خپلې ژبې مخه ونیسه؟ زه نه پوهېږم چې نارینه ولې داسې دي چې خبره پرې هیڅ اغېز نه کوي. که څه هم پوهېږي چې هر څوک سر پر دیوال ووهي سر یې ماتېږي خو بیا هم همدا کار کوي. خو سینوهه اوس ته په داسې عمر کې چې باید هوښیار شوی وای او نور باید د هغه کوچني غړي له ویرې او وسوسو ځان وساتي چې زموږ په کوګل کې دی او د نړۍ ټولې بدبختۍ له هغه دي. ومې ویل موتی تا غلطي کړې چې له طب سره وتلی او دلته راغلی یې ځکه چې زه رټل شوی یم او د هورمهب له عسکرو پرته هر څوک چې دلته له ما سره ژوند وکړي باید د عمر تر پایه دلته پاتې شي. هغوی بیا مصر ته نشي ستنېدی ځکه چې هورمهب پر دې سربیره چې مصر ته زما د تګ مخه نیسي بلکې هغه کس هم طبس او مصر ته ورنه ورپرېږدي چې دلته یې له ما سره ژوند کړی وي. موتی وویل سینوهه زه باوري یم دغه چلند چې له تا سره وشو ستا په ګټه و ځکه چې فرعون هورمهب ته یو آرام او لرې ځای ته راواستولې چې خپل بوډاتوب دلته تیر کړي. زه هم د طبس او د ګاونډیانو له شورماشوره په تنګ شوی وم. تل به یې زما د پخلنځي شیان په پور وړل او بیرته به یې نه راکول. کله چې به ما ورته یادونه وکړه چې هغه شیان بیرته راکړي غوسه به شول او ویل به یې موږ خو غله نه یو چې فکر کوي ستا دیګي او یا کټوي به مو پټې کړي وي. زه په طبس کې مجبوره وم چې په ورځ کې 2 ځله د کور مخه جارو کړم خو بیا به هم د کور مخه پاکه نه وه ځکه چې ګاونډیان تل د کور ګند او ډیران په کوڅه کې اچوي. څومره نارې چې به مې کولې چا نه اورېدلې. بله خبره دا ده چې په طبس کې زموږ کور ډیر کوچنی و او موږ هلته سبزیان نه شوی کرلی خو دغه ځای د سبزیانو د کرلو لپاره ډیره ځمکه لري. په تیره بیا دا چې ستا پالک ډیر خوښیږي او زه به یې دلته وکرم. دغه ټمبل او بیکار عسکر چې فرعون ستا د ساتنې لپاره ګمارلی دي دوی به اړ کړم چې سبزیان یې وکري او بیدیا ته د ښکار کولو لپاره لاړ شي په سمندر کې کبان ونیسي. سره له دې چې زه فکر نه کوم چې د سمندر د تروو اوبو کبان دي د سیند د خوږو اوبو په شان خوندور وي. بله دا چې غواړم دلته یو ځای د خپل قبر لپاره پیدا کړم او یو قبر پکې جوړ کړم چې له مرګ وروسته پکې دمه شم ځکه چې ډېره ستړې شوې یم. ما هیڅکله له طب څخه د باندې ګام نه و ایښی. اوس پوهېږم چې سفر کول ډېر سخت دی او نه غواړم چې له مرګ وروسته مې هم وکړوي او د ښه کولو لپاره مې طبس ته یوسي. په دې ډول موتی هم له ما سره میشته شوه او له هغه وروسته یې زما پالنه کوله. زه تصور کوم دا چې د عمر په پای کې اسوده شوم او بریالی شوم چې دغه کتاب ولیکم د موتی له برکته و ځکه چې ډېر ښه یې ساتلم او هڅه یې کوله چې د ژوند په هیڅ برخه کې ستونزه ونه لرم. موتی په دې خوشحاله و چې زما لپاره د لیکلو په وسیله یوه بوختیا پیدا شوې وه. په دې ډول مې چټي فکرونه نه کول خو په دې پوهېدم چې په زړه کې دغو لیکنو ته توجه نه کوي او هغه بې ګټې کار بولي. موتی زما لپاره خوندور خواړه پاخه کړل او لکه چې دی ویلي وه سپاهیان یې اړ کړل چې ځمکه واړوي تخم پکې وکري بیدیا ته ولاړ شي او ښکار وکړي او یا په سمندر کې کبان ونیسي. عسکرو له 1 کال راهیسې یوازې خوړلي او ویده شوي ول. کله چې اوس کار کولو ته مجبور شول ډیر غوسه ول خو جرأت یې نشو کولی چې څه ووایي ځکه چې د موتی ژبه د سخوندر تر ښکرو هم تیره وه. موتی به هغوی ته سپکې سپورې ویلې او کله به یې په خپل سبک د ځینو کیسو په کولو سره عسکر خندول خو ورو ورو عسکر خوشحاله شول ځکه چې پوه شول ښکار کول ورته ښه دي او له وزګارتیا یې ژغوري. له هغه وروسته به په شوق ښکار ته تلل او ډول ډول سبزیانو د کبانو ښکار د هغوی خواړه هم ښه کړل او موتی د خوندورو خوړو پخول هم ورزده کړل. هر کال چې به له طبسه د هندوستان پر لور کاروان راته کاپتا به موږ ته په خرو بار ډالۍ سره و سپین راستول او د طبس خبرونه به یې هم راکول چې هلته څه تیریږي. هغه به دغه پیښې په کاتبانو لیکلې او ما ته به یې راستولې. په دې ډول زه د طبس له حالاتو بېخبره نه وم او پوهېدم چې هلته څه تیریږي. هغه عسکر چې پر ما یې پیره کوله په هغه ځای کې له ژوند کولو سره روږدي شول او له ژونده راضي ول. ویل به یې که زه مړ شوم بیا به هم طبس ته ستانه نه شي ځکه چې دلته نیکمرغه دی او هیڅ ستونزه نه لري.
سپاهیانو په هغو ډالیو چې ما ورکړې وې د ځان لپاره غواګانې او پسونه اخیستي ول او د مالداري په وسیله یې ژوند چلاوه. زه نور له لیکلو ستړی شوی وم ځکه چې سترګو مې څه نه لیدل. یو ځل خو د موتی پیشو زما پر زنګنو ناسته وه. حیران شوم چې څنګه ما ونه لیدله. زما روح له هغه څه ستړی شو چې ما یې کیسه وکړه او نور پوهېدم چې بدن مې ابدي استراحت ته اړتیا لري. زه اوس نیکمرغه سړی نه یم خو په دې ګوټ او یوازیتوب کې ځان بدبخته هم نه بولم. زه خوشحاله یم چې پاپیروس او قلم شته ځکه که دغه دوه شیان نه وای ما به د دې وس نه درلود چې خپل ماشومتوب او ځواني را پرزړه کړم. په خیالي دنیا کې یو ځل بیا له مینا سره یو ځای د بابل په کوڅو کې وګرځم او د مرید له مهربانۍ ډک وجود په خپل خوا کې احساس کړم. د دې وس به مې نه درلود چې د هغو کسانو پر ناخوالو وژاړم چې په طبس کې وږي دي او په خپل غنم وږو کسانو ته ورکړم. زه پوهیږم چې زما له مرګ وروسته به ساتونکي د هورمهب له حکم سره سم زما ټولې لیکنې له منځه یوسي او دغه کور به وران کړي ځکه ویرېدل چې ما پر دیوالونو کوم شی نه وي لیکلي. خو موتی د دې کتاب 15 ټوکونو ته له لوښو څخه 15 کلک پوښونه جوړ کړل. زه به هر ټوک په یو پوښ کې کېږدم او بیا به 15 واړه ټوکونه د سپینو زرو په یو صندوق کې وساتم. دغه کوچنی صندوق به د صدر ونې له لرګیو څخه جوړ په یو بل صندوق کې کېږدم. بیا به دغه لرګین صندوق په یو مسي صندوق کې واچوم او موتی به زما له مرګ وروسته دغه صندوق له ما سره په قبر کې کېږدي. هغې ډاډ راکړی چې ساتونکي به غلط کړي او صندوق به زما په قبر کې کېږدي. له دې کبله چې زه یو انسان یم نو په هر هغه انسان کې ژوندی وم چې تر ما مخکې ژوند کړی او په هر هغه انسان کې به ژوندی یم چې له ما وروسته دې نړۍ ته راځي. زه یو انسان یم او له دې وروسته به د راتلونکو انسانانو په خوښیو، غمونو، خنداګانو، ژړاګانو، ښېګڼو، بدیو او د هغوی په کمزورتیاوو او ځواکونو کې ژوندی یم. هغه انسان چې له ما څخه زرګونه کاله وروسته هم دې نړۍ ته راځي زما په شان به وي او هیڅ توپیر را سره نه لري ځکه چې هغه به هم زما په شان ژاړي، خاندي او زما په شان به جنایت کوي یا به احسان کوي. هغه به هم حرص لري او د یوې یا څو ښځو له لوري به غولول کیږي. له خوندورو بویونو به خوند اخلي او د موسیقۍ غږ به یې احساساتي کوي. ښایي کلونه میاشتې او ورځې به غمجن وي. دوستان به ورسره خیانت کوي او له خپلو دوستانو سره به خیانت کوي. خپل شتمني به د قمار او کمیسایي له لارې ضایع کوي. زما په شان به دیوالیه کیږي او د عمر په پای کې به په یوه ګوښه ځای کې یا د کورنۍ له غړو سره یو ځای مړ کیږي. له همدې لامله زه په دې خواشینی نه یم چې دغه کتاب له منځه لاړ شي. فرضاً که دغه کتاب له منځه لاړ هم شي نو زه به په راتلونکو انسانانو کې ژوندی یم. دا د مصري ډاکټر وروستۍ خبره وه چې فکر یې کاوه ټول عمر یوازې دی.